زما خصوصا دی ښځو ته دا نصیحت دی که چېرته ښځو زما دا بیان واورېدو یا یې ولیدو چې د خپلو خاوندانو سره چې کله دوی عمر ډېر شي نو ګزاره ورسره ډېر کوئ ځکه چې دا هغه خلک دي چې دوی خپله ځواني ګورې ستا د خوشحالو دپاره خاورې کړې ده او هر قسمه کوشش یې کړی دی مسافریان یې کړي دي او ډېر ډېر څه یې کړي دي ستا د خوشحالولو دپاره او ستا د بچو د خوشحالولو دپاره نن که خیر دی که هغه غریب دوه خبرې زیاتې کوي چغې وهي تنګېږي هېڅ خبره ده ګزاره ورسره کوه ته ځکه چې په خپله ده څومره ګزاره کړې ده ده څومره ګزاره یې کړې ده او د هغه سړي ته پته چې هغه په خپله د تجربه کې موږ خپل ځای نه زه چې کور ته ورشم بل ورځ مې دې خبرې ته سوچ کوم کور کې ناست وم کتاب مې کتو مکتبه کې ښه مکتبه کې مې کتاب کتو نو دا یو ماشوم را سره په غېږ کېناست دوه دې اوږو ته مې ختلي او زه ورته کته کوزه زویه کته کوزه کتاب ګورم وایي ته صبر کوزېږم صبر کوزېږم کله سړی کله نه کتاب وشله چې یو پرولې لپاره کتاب په منځ کې وشله ما دا سوچ کو هېڅ مې ومنئ بیا مې سوچ کو ما چې سبا له دوی لوی شي او زه بیا دوی ته غوسه کېږم یا به یو خبره تنګېږم یا دوی تنګوم او دوی ما ته وایي چې مړه ته نه پوهېږي په خبرو تا ته وګوره او کار ته دې وګوره نو زه به غوسه کېږم نه دا زړه به ټک نه کوي چې